السلام علیکم. زه شبیر احمد امین یم. نن امازون چې کوم سیریز من شروع کړی دی هغه دریمه برخه ده. نو د تیر په څیر په دغه برخه کې موږ بیا هم امازون چې کوم انټرفیس دی هغه سره واشنا کیږو او مخکې وځو. تاسو ته ما دا خبره کړې وه چې تاسو به لومړی د ټولو نه مخکې به تاسو خپل لوکیشن چینج کوئ او د لوکیشن د چینج لپاره ما تاسو ته ویلي چې دې ځای کې به تاسو مطلب زیب کوډ ورکوئ. زیب کوډ ورکوم او دلته زه اپلای وم ولې چې زه اوس کوم ځای کې مطلب لوکیشن زه نیویارک انتخابوم او هر ځای کې چې تاسو سیلینګ کوئ په ساده اصطلاح کوم ځای کې چې تاسو خپل دکان پرانیزئ نو هماغه لوکیشن به تاسو انتخابوئ. دا مخکې ویډیو کې ما دا خبره کلیر کړې وه، که چا نه یې کتلې نو مخکې ویډیوز دي وګورئ. نو په هر ترتیب راځم دلته زه کی ورډز ورکوم، یو شی زه سرچ کوم. کی ورډ څه شی دی دغه باندې تاسو مطلب مه ورخطا کیږئ. دا مخکې به دا خبرې موږ قدم په قدم ایکسپلین کوو، خو د ننني ویډیو نه زما هدف دا دی چې تاسو ځینې اصطلاحاتو سره بلد کړم. دلته دا کوم پراډکټ چې زما مخې له راغی دا ساعتونه دي، دې باندې زه ډبل کلیک کوم تر څو دغه جنس راخلاص شي. نو ما تاسو ته مخکې ویلو چې تاسو به اول د امازون د ژبې سره ځان بلدوئ. مطلب دا دی چې کوم اصطلاحات دي دغه سره مونږ بلد شو، آشنا شو، نو انشاءالله قدم په قدم به بیا مخې ته ځو. خو تاسو به ورته زړه نه تنګوئ ځکه امازون د زړه تنګو خلکو دپاره نه دی. نو دلته تاسو ګورئ دغه د جنس چې کوم عکس دی دغې باندې چې زه کله کلیک واخلم نو دغه د جنس ماته جنس یا کوم پراډکټ چې دی دا ماته زوم کوي تر څو زه د پراډکټ د ټولو اړخونو نه زه خبر شم. نو کله چې مغه د جنس خلاص کې په دغه کې یو څو اصطلاحات دي. دغه دلته کې عموما د جنس کوم پراډکټ چې دغه نوم یې لیکلی او دلته لاندې که تاسو راشئ اسن دا یو ابریویشن دی، یو مخفف دی. یعنی مطلب امازون اس نه مطلب سټنډرډ، آی نه مطلب ایډنټیفیکیشن، ان نه مطلب نمبر. امازون سټنډرډ ایډنټیفیکیشن نمبر دا هغه نمبر دی د کوم په وسیله چې امازون مطلب دا جنس پیژني. امازون دغه ساعت په دغه نمبر پیژني، نو دا به یو یونیک نمبري کوم چې امازون همدغه جنس ته ورکړی دی او امازون همدغه جنس همدغه تولید همدغه پراډکټ په دغه نمبر باندې پیژني. بله مسله دلته دې کې یو بله اصطلاح ده چې هغه ته بیسار وایي، بیسټ سیلر رینک. نو دا چې کله مونږ دلته لاندې راشو دلته به یا پراډکټ انفارمیشن لیکلي او یا به پراډکټ ډیټیل لیکلي وي. نو هغه لاندې دغه زه لږ لاندې راځم، زما د پراډکټ انفارمیشن ګوره دلته یې لیکلي دي بیسټ سیلر رینک. دغه دی بیسټ سیلر رینک. د ده نه څه مطلب دی؟ بیسټ سیلر رینک بیا یې لیکلي دي 509 ان الکترونیک. بیسټ سیلر رینک نه مطلب دا دی، زه ګوره دلته ما دغه کې سرچ هم کړی دی، مطلب یوټیوب نه مې سرچ کړی دی بیا مې دلته را خلاصه کړی دی. تاسو ته هم زما دغه هدایت دی چې تاسو هر شي باره کې تاسو سرچینګ وکړئ او تلاش وکړئ تر څو نور معلومات را پیدا کړئ. بیسټ سیلر رینک دا امازون هر پراډکټ ته یو رینک ورکوي، یو نمبر ورکوي. زه تاسو ته یو ساده مثال درکوم. په صنف کې یو شخص اول نمرې، بل دویم نمرې، بل دریم نمرې. نو که یو سړی اوس اول نمرې نو معنا دا ده چې دوی به ډېرې نمبرې اخیستې وي. که یو سړی دوم نمرې نو معنا دا ده چې هغوی به ورپسې لږې کمې نمبرې اخیستې. امازون هم داسې یو جنس ته نمبرې ورکوي. کوم جنس چې ډېر خرڅ شوي، کوم پراډکټ چې ډېر خرڅ شوي هغه ته امازون مطلب یو نمبر ورکوي، ورپسې چې بیا لږ کم خرڅ شوي هغه ته کم نمبر ورکوي. دلته تاسو وګورئ a product with sale rank یو is currently the most purchased product in that category. نو یو سیس ته تاسو بل هم متوجه شئ چې دا بیسټ سیلر رینک دا په هره کټګورۍ کې فرق کوي. تاسو به اوس وروسته ډیټیل سره به موږ وایو چې امازون د هر جنس لپاره جدا جدا کټګوري لري. نو د هر کټګوري لپاره فرق کوي چې په یو کټګوري لپاره شاید یو
بې سار ښه وي ولې د بل کټګورۍ دپاره شاید ښه نه وي. همداسې موقعیت دپاره هم فرق کوي. په یو ځای کې مثلا په نیویارک کې شاید دغه یو بې سار ښه وي، په بل ځای کې ښه نه اوسېږي. نو دا فرق کوي. دغې ته به بیا موږ وروسته راځو چې یاره کوم څومره بې سار ښه دی او څومره بې سار ښه نه دی. دا به بیا موږ انشاءالله په چې کله موږ پراډکټ هانټینګ کوو نو یا پراډکټ ریسرچ کوو، دغه اصطلاحات به زه قدم په قدم صحیح تشریح کوم. نو هغلته به بیا موږ وایو چې یاره د یو پراډکټ دپاره څومره بې سار ښه دی، څومره بې سار ښه نه دی. هغه تشریح به بیا هلته کوو. دلته فقط تاسو دا وپېژنئ چې بې سار څه شته وایي او ایسن نمبر څه شته وایي. نو ویډیو ما نه لویږي، اگر چې ما هلته ځان سره پلان لرله چې لږ مخکې لاړ شم، خو چون ویډیو به بیا لوی شي او ستاسو به ورته زړه تنګ شي، نو زه خپله ویډیو په همدغې ځای پای ته رسوم. فقط د یو درس بیا را خلاصه کوم چې په دې ننني درس کې موږ دوه شیونه زده کړه چې یو موږ ایسن نمبر، امازون سټنډرډ ایډنټیفیکیشن نمبر چې دغه نمبر دی. ګوره دغه نمبر دی، که دا زه دې ځای نه را کاپي کړم او هلته ګوګل کې پیسټ کړم او سرچ ورکړم، همدغه جنس به ماته راواخلي. نو دا د هر پروډکټ دپاره امازون یو نمبر ورکړی دی، یونیک نمبر یې ورکړی دی او امازون دغه جنس په همدغه نمبر پېژني. بل موږ تاسو د بې سار خبره وکړه چې بیسټ سیلر رینک، او ما درته وویله چې دلته کله لاندې د بزنس ډیټیل ته راشئ، پراډکټ ډیټیل یا پراډکټ انفارمیشن ته راشئ، نو هلته یې لیکلي وي. او د دې نه ما تاسو ته ویله چې هدف دا دی چې امازون هر جنس ته، هر تولید ته یو نمبر ورکړی وي. مطلب دا دی چې څومره یو جنس ډېر خرڅېږي نو هغه ته به مطلب لږې نمبرې میلاویږي. زه بیا دا مثال بیا تشریح کوم. ګوره که یو صنف کې مثلا یو شخص اول نمره دی، نو معنا دا ده چې دی ډېرې نمبرې وړي. همدغسې که یو جنس څومره ډېر خرڅېږي، ډېر خرڅ شوی دغه ته امازون یو نمبر ورکړی، ورپسې چې لږ کم خرڅ شوی دغه ته 2 نمبرې ورکړي دي. نو دغه یادونه بیا تاسو ته ما وکړله چې ګوره دا بې سار په هره کټګوري کې فرق کوي، همداسې په هر مطلب هغه لوکیشن کې هم فرق کوي. دغې باندې به انشاءالله بیا موږ وروسته غږیږو چې موږ سره څومره بې سار پکار دی، د یو کټګوري دپاره موږ سره څومره بې سار پکار دی. نو دا بیا بادي خبرې دي، فقط تاسو د اصطلاحاتو سره ځان اشنا کوئ، نو انشاءالله قدم په قدم مخکې ته ځو. ګوره زه بیا دا وایم، ګوره a product with a sale rank or best seller rank 2 is the second most purchased product in that category. نو د هرې کټګورۍ دپاره به موږ جدا جدا بې سار ګورو. نو خدای دې وکړي چې په دې تاسو پوه شوي یاستئ. که د چا پې کنسپټ نه کلیر شوي نو هغه ماله کمنټ وکړئ، زه به په ډېره ساده اصطلاحاتو کې تاسو سره بل نیکسټ ویډیو چې کېږي هغه کې به تاسو سره شریک کړم.